وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. زما عزتمندو او قابل احترام مشران ورونو او کوم دوستان چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې ویني، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بعد د سلام نه د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوو په دې خبره باندې چې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو له د جمعې د مبارکې ورځې د دې مبارکې ورځې د عبادت توفیق راکړ. الله سبحانه وتعالی نه دعا کوو رب العالمین دې موږ او تاسو ته داسې صحتمندۍ او توانایي همیشه په نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې هغه کسان چې د هغوی مریضان وي او د دې عبادت توفیق یې لري، الله سبحانه وتعالی د هغوی شفا ورکړي. کوم کسان چې د دې عبادت نه په غفلت کې پراته دي، رب العالمین د هغوی ته نیکۍ هدایت کړي. زما عزتمندو، څنګه چې هره جمعه موږ د وخت زمان سره یو موضوع دغه وخت په مناسبت باندې د هغې وضاحت کوو، نن به انشاء الله تعالی یو مختصره غوندې وضاحت، یو مختصره شان موضوع په دې باندې چې د رمضان نه بعد څه کول پکار دي، د رمضان نه بعد ژوند څنګه کول پکار دي، په دې باندې به انشاء الله تعالی مختصر وضاحت وکړو. زما عزتمندو، کوم آیات چې ما ستاسو په وړاندې ولوسته تلاوت مې کړ، هغه آیات چې الله سبحانه وتعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله فرمایي: ای مؤمنانو، د الله نه ویرېږئ، د الله نه خوف ځان کې پیدا کړئ. اتقوا الله، د الله نه ویرېږئ او ګناهونه پرېږدئ. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. او هر نفس د دې ته وګوري چې هغه د سبا دپاره څه تیاري کړې ده، هغه د سبا دپاره څه آمدګي نیولې ده. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، د سبا دپاره د هغه سره څه تیاري ده، هر نفس د دې ته وګوري. دا سبا کوم وخت ویل کېږي؟ سبا زما عزتمندو دا د انسان مرګ ته ویل کېږي چې مرګ هر وخت راتلی شي. دا د آخرت ورځې ته ویل کېږي. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې هر نفس د دې کې فکر وکړي چې د مرګ دپاره څه تیاری کړی دی، د آخرت د ورځې دپاره څه تیاری کړی دی. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نو دغه سبا چې راتلونکی دی چې هغه مرګ دی، دغه سبا چې هغه راتلونکی دی چې هغه آخرت دی. نو قرآن عظیم شان ما او تا له دعوت راکړې دې خبرې چې دې ته د هر نفس وګوري چې دغه راتلونکي سبا دپاره چې هغه مرګ یا آخرت د دې دپاره څه تیاری دی انسان کړی دی. دې سره د انسان د ځان سره دې باره کې سوچ وکړي. زما عزتمندو، دغه تیاري او د دغه آمدګي د آخرت دپاره یا د مرګ دپاره، د هغې دپاره موږ او تاسو چې آمدګي کوو، نو هغه څه شی دی؟ هغه د الله په اوامرو باندې عمل کول، د الله په امرونو باندې عمل کول. د الله د اوامرو نه یو امر د رب العالمین دا و چې د رمضان روزې ونیسئ. موږ او تاسو الحمدلله د رمضان روزې ونیولې، دا د رب العالمین امر دی. د دغه امر نه بعد د رب العالمین یو مهم امر، یو اهم امر، هغه د رب العالمین دا دی چې هغه لمونځ ادا کول. لمونځ کول، د پنځه وخته د لمونځ پابندي کول، په جماعت سره لمونځ ادا کول، په خشوع خضوع سره لمونځ ادا کول. د دې رمضان نه بعد دا د رب العالمین اهم امر دی. لمونځ دا یو داسې فریضه ده چې دې ته ویل کېږي الصلاة معراج المؤمن. لمونځ د مؤمن معراج دی. الصلاة معراج المؤمن. د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج څو هغه دا و چې د بیت المقدس نه سدرة المنتهی ته تلل، عرش ته تلل، دا هغه معراج. او زمونږ او ستاسو د مسلمانانو معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه لمونځ دی. الصلاة معراج المؤمن. علي ابن ابي طالب رضی الله عنه فرمایي کله چې د الله سره ملاقات د زړه وشو، نو په لمونځ باندې به ودرېدل، لمونځ به مې کوو. او وایي چې کله مې الله سره د خبرو ته زړه وشو چې الله سره خبرې وکړم، نو کلام الله قرآن به مې خلاص کړو، په قرآن کې به مې تلاوت کوو. دا مونږ د مؤمن د مسلمان سره معراج دی. معراج
الصلاة معراج المؤمن. الله سره په خبره، الله سره د ملاقات وخت دی کله چې ته دغه لمونځ باندې ودرېدلې. که انسان په دې نیت باندې ودرېږي نو به انسان ته د لمونځ ډېر خوند هم ورکوي، خشوع خضوع پکې را پیدا کېږي. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو کس د هغه کور مخې ته یو نهر بهیږي او دی په دې نهر کې د ورځې 5 کرته غسل وکړي، نو آیا د ده په دې بدن باندې به ذخیرې پاتې شي؟ اصحاب کرام وویل نه یا رسول الله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې 5 وخته لمونځ ادا کوي د الله داسې د ګناهونو نه پاک ساتي لکه 5 کله چې انسان غسل وکړي د بدن باندې خیرې نه پاتې کېږي. ځکه یو لمونځ کول د بل لمونځ چې انسان وکړي د هغې دپاره د ګناهونو کفاره ګرځي. نو دا دومره اهم عبادت دی. بل دا لمونځ چې دی دا دروازه وهونکی عمل دی، دروازه ټکوي، او کومه دروازه چې بار بار ټکول کېږي نو هغه اخر هم خلاصېږي. 5 کرته چې زه ستا دروازه وټکوم نو ته به اخر هم هغه دروازه خلاصه کړي، او چې کوم مشکل د انسان یې مشکل به مو له پوره کړي، حاجت به مو له پوره کړي. نو دا لمونځ چې دی دا دروازه ټکوونکی عمل دی چې انسان دا دروازه ټکوي. نو چې ته 5 وخته د رب العالمین د درد دروازه ټکې او دا دروازه وهې، خو الله سبحانه وتعالی به اخر هم تا دا دروازه خلاصه کړي. رحمت دروازه به تر خلاصه کړي، د برکت دروازه به تر خلاصه کړي. د الله رضا مقصد دی، د الله به درنه راضي شي. د کوم مقصد دپاره چې دا دروازه ته ټکوي الله سبحانه وتعالی به تا دا دروازه راخلاصوي. نو دا دروازه وهونکی عمل دی 5 وخته لمونځ ادا کول. دا ډېر اهمه فرض ده. څنګه چې په دې رمضان کې د لمونځ پابند وي دغه شان د رمضان نه بعد هم د لمونځ پابند اوسه. څنګه چې په رمضان کې د قرآن عظیم الشان د تلاوت پابند وي د رمضان نه بعد هم د قرآن عظیم الشان د تلاوت پابند اوسه. په رمضان کې د دعا پابند وي د رمضان نه بعد هم د دعا پابند اوسه. په رمضان کې د کار خیر پابند وي د رمضان نه بعد هم د کار خیر پابند اوسه. زما عزتمندو رمضان کې د یو څو شیانو نه فقط منع شوي وه، یو څو شیانو نه حلال بیبي له نه ورتلل، خوراک څښاک طعام د دې نه پرهیز د دې نه منع شوي وه. دغه شان پوره زندګي زموږ او ستاسو په دې کې د بعضو شیانو نه منع شوې ده. په رمضان کې چې څنګه د بعضو شیانو نه منع شوي وه، موږ د الله د یېرې د الله د خوف او دا مو یو فریضه ګڼلې وه او د الله په امر باندې موږ هغې ته نه ورنږدې کېدو. دغه شان دا پوره زندګي ستا واخله چې کوم څومره عمر تا الله درکړی دی په دې کې بعضو شیانو ته د هغې نه منع شوې ده. د هغې پابندي کول، د حقوق الله د حقوق العباد پابندي کول. لمونځ تره کول د دې نه منع شوې ده چې لمونځ به نه تره کړې، د دې نه منع شوې ده. دغه شان زکات نه ورکول د دې نه منع شوې ده. وعده خلافي کول د دې نه منع شوې ده چې وعده خلافي مه کوه، د دې نه منع شوې ده. ریا مه کوه، د دې نه منع شوې ده. ریا الله سبحانه وتعالی موږ تاسو منع کړي. دغه شان د دروغو نه الله سبحانه وتعالی موږ تاسو منع کړي چې دروغو ته مه نږدې کېږه. حلال حرام مال حاصلول، حرام مال د دې نه منع شوې ده. د الله نه باغی کېدل د دې نه منع شوې ده. نو دا تمام هغه کارونه دي چې دا د ګناه کارونه دي، د دې نه منع شوې ده. نو پوره زندګي ځان د دې نه بچ کول نو دا د پوره زندګۍ روزه ده. کله چې ته د دې شیانو سره احتیاط کوې او د دې نه ځان ساتي نو دا ستا د پوره زندګۍ روزه ده. په رمضان کې ته یو څو شیانو نه منع وي، هغې له ته نه ورتلې، نه دې کول د الله په امر باندې. اوس د رمضان نه بعد دروغو نه دې ځان ساته، وعده خلافي نه دې ځان ساته، دغه شان د جنګ او د غوسې نه دې ځان ساته، د لمونځ پرېښودلو نه د دې نه دې ځان ساته، نو داسې د حرام مال حاصلولو نه د دې نه دې ځان ساته. نو دا پوه شه چې هغه عوامل دي چې څنګه موږ په روزه کې احتیاط کوو. روزه کې انسان احتیاط کوي، هر شي ته نه ورځي، زړور نه ورځي. نو دغه شان پوره زندګي کې به دا شان احتیاط به کوې. نو کله چې ته دا اختیار کړې پوره زندګي نو ستا ټول عمر روزه شوله. اوس د ټول عمر روزه هم داسې ده ځکه چې ته په احتیاط باندې خپله زندګي تېروي. نو کله چې د انسان دا زندګي دا د روزې په شانتې شي، په روزه کې تا احتیاط کوو، هر کار له زړور نه ورتلې، دا دې ویل چې زما روزه ده، یاره دا مونځ څنګه پرېږدم دا خو زما روزه ده، د فلانې کار څنګه وکړم زه زما روزه ده، د دې شي نه پرهېز کوم دا زما روزه ده، تلویزیون سره تلیفون وغیره وغیره زما روزه ده، دې شي سره لږ احتیاط کوم. نو څنګه چې تا روزه کې احتیاط کوو داسې دا تمامه زندګي احتیاط شروع کړه، نو دا تمامه زندګي ستا روزه شوله. نو اوس چې ستا تمامه روزي دا تمامه زندګي ستا روزه شوله، نو اوس به د دې انسان مرګ به څنګه وي؟ مرګ به د عید په شان وي، مرګ به د دې انسان د اختر په شان وي، د خوشحالۍ په شان مرګ وي. زیره ولا خوشخبري به ولا ورکولی کېږي چې یا ایها النفس الطیبه
پاک نفس راوځه الله سبحانه وتعالی تعالی ډېر لوی مقام تیار کړی دی. افسوس به نه دی انسان ته، ولې دې انسان د زندګي چې و د روزې په شان تېره کړې وه نو اوس مرګ د خوشحالۍ مرګ دی. او که د الله د اوامرو خلاف وي نو بیا دغه ټیم کې خوشخبري نه وي. بې افسوس کوي انسان چې کاش زما د زندګي داسې وی لکه د روزې په شان څنګه چې مې روزه کې احتیاط کوو دغه شان مې په دې بوزه کې په دې کوجه کې مې دغه شان احتیاط کولی. زما عزتمندو د رمضان مثال دی، یو مهمان دی، یو مېلمه. مېلمه راشي او بیا لاړ شي، لیکن مېلمه چې کله راشي نو هغه ځان سره یو تحفه راوړي. نو مېلمه لاړ شي او هغه تحفه پاتې شي. د رمضان تحفه څه ده؟ د رمضان تحفه هغه د قرآن عظیم شان دی. ځکه د قرآن عظیم شان نزول دا په رمضان کې شوی. رمضان د قرآن ځان سره راوړی. نو د قرآن نزول په رمضان کې شوی. نو رمضان یو مېلمه و موږ او تاسو له راغلی او بېرته لاړ، بیا لاړی. نو چې رمضان بیا راغی نو هغه تحفه پاتې شوه چې هغه د قرآن عظیم شان دی. اوس دې مهمان دې مېلمه چې کومه تحفه راوړې ده تحفه د ځان سره پیوست کول، هغه تحفه رااخیستل هغه د ځان سره پیوست کول د قرآن عظیم شان، د دې په معنا او په تفسیر باندې ځان پوه کول، د دې په تجوید باندې ځان پوه کول، په دې کې تلاوت کول، د دې یو څه نه څه حصه حفظ کول. دا هدایت کتاب دی الله سبحانه وتعالی د دې لپاره موږ تاسو ته عطا کړی دی چې انسان د دې نه هدایت حاصل کړي. او اصل مقصد په دې کې څه شی دی؟ اصل مقصد په دې باندې عمل کول دي، په زندګۍ کې راوستل دي. نو رمضان لاړ، قرآن عظیم شان موږ ته او تاسو ته تحفه پاتې شو. نو دا د خپلې سینې سره پیوست کول. بیا زما عزتمندو د رب العالمین شکر ادا کول پکار دي. په کومه خبره؟ په دې خبره چې یا الله تا موږ له د رمضان د دې روزو توفیق راکړه، یا الله موږ له د تراویح د قیام اللیل توفیق راکړه، یا الله موږ له د صدقه او د خیرات توفیق راکړه، دعاګانو توفیق یې راکړه، موږ له د نیک اعمالو توفیق راکړه. اوس الله سبحانه وتعالی نه دعا کول پکار دي چې یا الله هغه دعاګانې هغه عملونه چې موږ کړي دي ټول ستا دپاره کړي دي، ته د هغې دپاره ته په هغې باندې راضي شه او د هغې په وجه باندې د راتلونکي 19 میاشتې زموږ دپاره د خیر او د برکت وګرځوه. بس په هغې باندې دا دعا کوه چې هغه عمل الله سبحانه وتعالی ستا قبول کړي. زما عزتمندو رمضان ختم شو، دا مقصد نه چې رمضان ختم شو تراویح ختم شو عبادت ختم شو، نه عبادت نه ختمیږي. زما عزتمندو الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو د عبادت او د بندګۍ دپاره پیدا کړي. رب العالمین فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما د انسانان او جنات دا د بندګۍ دپاره پیدا کړي دي. نو د انسان تخلیق رب العالمین د بندګۍ دپاره کړی دی. دا نه ختمیږي چې فقط یو رمضان یا یو شب قدر یا یو رمضان بل رمضان عبادت او خبره خلاصه شوه. بس قرآن عظیم شان به فقط موږ ته رمضان کې راپیادېږي چې ختم کوو که نه کوو، ختم به څنګه شي. دا قرآن عظیم شان به موږ تاسو صرف د لیلة القدر په شپه باندې نه یادېږي چې په دې شپه باندې موږ راجمع شو دعا وکړو، نه بلکې الله سبحانه وتعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانان او د جناتو تخلیق ما د عبادت دپاره کړی دی. نو کله چې زموږ عبادت د تخلیق دپاره شوی نو همیشه به موږ عبادت کوو. تر کوم وخته پورې به یې کوو؟ تر څو پورې چې ستا په بدن کې روح وي او تر څو پورې ستا د ژوند باقي ساګانې ستا په بدن کې وي، څو پورې چې ستا په بدن کې روح وي او مرګ نه راغلی انسان ته، ما او تا ته مرګ نه راغلی تر هغه پورې ما تا د رب بندګي کوو. او دا څوک فرمایي؟ دا الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، د خپل رب بندګي کوه تر کوم وخته پورې؟ تر دې پورې چې مرګ نه وي راغلی. تر هغه پورې د خپل رب بندګي کوه تر څو پورې چې مرګ نه وي راغلی انسان. نو د رب العالمین بندګي تر هغه وخته پورې کول دي تر څو پورې چې انسان ژوندی وي. دا تر کوم وخته پورې محدود نه دی چې به دلته رمضان میاشت ختم شو عبادتونه ملا ختم شو. نو هماغه تهجد دی، هماغه نوافل دي، هماغه د قرآن عظیم شان تلاوت دی، هماغه دعاګانې دي، هماغه 5 وخته لمونځ دی، هماغه مساجد دي، هماغه شان آباد ساتل دي. زما عزتمندو بیا د رمضان نه بعد دا مسلمانان چې دي دا په 4 قسمه سره شي. په څو قسمه سره؟ په 4 قسمه سره دا مسلمانان. اوس هر انسان دې په خپل قسمونو کې وګوري چې زه په کوم قسم کې یم. دا یو تقسیم دی، تقسیم د ځان نه دی کړی بلکې دا تقسیم د حدیثو په بنیاد باندې شوی دی. د حدیثو په بنیاد باندې چې کوم تقسیم شوی دی د مسلمانانو چې رمضان نه بعد نو هغې کې د هر انسان خپل ځان وګوري. اول قسم د رمضان نه بعد هغه مسلمان دی چې هغه په روزه کې د رمضان روزې نیولې وي، قیام اللیل یې کړی و. د قیام نه مطلب دا چې یعنې تراویح کړې وي، قیام اللیل یې کړی و، تراویح یې کړې وي او ورسره یې چې کوم دی د شب قدر شپه هم تلاش کړې وه. نو داسې مسلمان دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 3 احادیثو لاندې راځي. د 3 حدیث لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان، من قام رمضان، او بیا فرمایي من قام لیلة القدر. ګوره 3 احادیث
من صام رمضان چا چې رمضان روزي ونیولې، من قام رمضان چا چې په رمضان کې قیام وکړ، او من قام لیلة القدر چا چې لیلة القدر تلاش کړ. نو کوم انسان دا درې واړه عملونه کړي دي، روزې هم نیولې ده، تراویح هم کړي دي، او بیا په آخري عشره کې عبادت کړی دی، شب قدر یې تلاش کړی دی، هغې له اهمیت ورکړی دی. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دریو احادیثو لاندې راځي، او د دې احادیثو په اخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه. الله سبحانه وتعالی د داسې انسان تمام ګناهونه بخشش کوي، تیر شوي ګناهونو ته الله سبحانه وتعالی تمام بخشش کوي. نو دا انسان الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا هغه کس دی چې دا د متقینو په درجه کې دی، دا متقی دی او مؤمن مسلمان دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي دا مؤمن او متقی انسان دی. دا اول قسم مسلمان دی د رمضان نه بعد. دویم د رمضان نه بعد دویم قسم مسلمان هغه دی چې د رمضان روزې نیولې دي، لیکن قیام اللیل پکې نه دی کړی، تراویح نه دي کړي. د رمضان روزې نیولې دي لیکن شب قدر پکې نه دی تلاش کړی، د هغې اهتمام نه دی کړی، هغې اهمیت نه دی ورکړی. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو حدیث لاندې راځي من صام رمضان، چا چې رمضان روزې ونیولې الله سبحانه وتعالی به د ګناهونه بخشش کړي. دا په ښه درجه کې دی، لیکن د رمضان د دې آخري عشرې چې لیلة القدر ته راشو د هغې د فضیلت نه محروم شوی دی، او د تراویح چې قیام اللیل دې ته قیام اللیل وایي، د قیام اللیل د فضیلت نه محروم شوی دی. دا په دویمه درجه کې دی. په درېیمه درجه کې بیا کوم مسلمان دی؟ هغه مسلمان دی چې د رمضان روزې نیولې ده لیکن فقط خوراک څښاک یې پکې ترک کړی دی. هغه ته فقط دا امر چې ته دا حلال خوراک څښاک چې کوم دي دا مه کوه، نور هر څه کوه، فقط اوبه مه څښه، چای مه څښه، او دا خوراک طعام وخوره، به دا مه خوره، نور چې څه خوښي نور هر څه کوه. په هغې کې خوشګویي کوله، غیبت یې پکې کوو، دروغ یې پکې ویو، جنګ او غصې پکې کوله، ته به دا روژه د بل چا نیولې وه، خبرې ورسره چا نشوې کولی. نو دا هغه انسان و چې ده روژه نیولې وه لیکن فقط خوراک څښاک یې پکې ترک کړی و، نور عملونه یې پکې نه دي کړي. د ده د حلالو نه روژه وه لیکن د حرامو نه روژه نه وه. د حلال اوس جنګ کول، غصه کول، خوشګویي کول، غیبت کول، دروغ ویل، نور د نقصان کارونه کول، دا به تمام حرام دي. نو د حلالو نه روژه وه، د چایو د اوبو نه پرې روژه وه، لیکن د حرامو نه روژه نه وه، په حرامو کې مغه شرم مبتلا وه. نو دا کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث لاندې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيه أن يدع طعامه وشرابه. څوک چې په رمضان کې د روزې د وجې نه قول الزور پرې نه دي، قول الزور جهالت ته وایي، قول الزور فحشا خبرې کول، غیبت کول، دروغ ویل، دا تمام د روزې په وجه باندې انسان دا پرې نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله سبحانه وتعالی ته د ده د خوراک څخه پرېښودلو هېڅ ضرورت نشته دی. د خوراک څخه پرېښودلو هېڅ ضرورت نشته دی. دا هغه کس دی چې ده د حلالو نه روژه وه لیکن د حرامو نه روژه نه وه، حرامو نه روژه نه وه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث لاندې راغلی. اوس دا هغه کس دی چې دا د رمضان د روزې نه فایده نه ده اخیستې او نه اجر اخیستی دی. کوم اجر چې و هغه په غیبت کې لاړ، کوم اجر چې و هغه په دروغو کې لاړ، کوم اجر چې هغه جنګ او په غصه کې لاړ، هغه نور حرامو شیانو کې لاړ. نو د هغه انسان دی چې د رمضان د روزې نه فایده نه ده اخیستې، او الله سبحانه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک هسې خوراک څښاک پرېږدي نو الله سبحانه وتعالی دې خوراک څښاک پرېښودلو ته هېڅ ضرورت نه لري. دا درېیم قسم مسلمان دی د رمضان نه بعد. څلورم قسم مسلمان د رمضان نه بعد هغه کس دی چې د رمضان روزې نه دی نیولې په مختلفو بهانو سره. څنګه بهانه؟ بس یا د مرض په بهانه باندې چې مریض یم، بعضې خلک یې که نه ډېر نازک کوي، په سر مې درد دی، تشه مې خوږېږي، خپه مې خوږېږي چې ګرځم سر راباندې ګرځي، او دا او دا مختلفو بهانو باندې د روزه پرېښودنې ده نیولې. او بل یا د کار د وجې نه زما کار ډېر سخت دی، زه دا کار نشم کولی، کار مې ډېر سخت دی، نو روژه څنګه ونیسم؟ یا د کار په بهانه باندې یا د مرض په بهانه باندې د رمضان روزې نه دي نیولې. او اصل مقصد یې دا و چې د رمضان روزې ونه نیسي. اصل مقصد یې څه چې د رمضان روزې ونه نیسي. نو دا څلورم قسم کس دی. دا هغه کس دی چې دې انسان ته محروم انسان ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حرم فقد حرم، من حرم خیرا فقد حرم خیر کله. دا هغه انسان دی چې ته محروم ویل کېږي، او یقینا چې دا محروم انسان دی، ځکه چې د رحمت میاشت، د خیر میاشت، د برکت موسم، د خیر او د برکت موسم، او دا په هغې کې محروم پاتې شو. هغه هم په یو بهانه په بله بهانه باندې دغه روزې ونیولې.
نن دا بهانه، نن د کار بهانه، نن د مرض بهانه، نن فلا بهانه. یو خو چې یو کس حقیقي مریض وي هغه خو شریعت اجازه ورکړې ده. ما دا خبره عرض کړله چې روزه نیولې مقصود نه وي، روزه نیولې مقصد نه وي. نو دا هغه مسلمان دی چې د رمضان روزې نه دي نیولې، نو دته د اختر نه بعد د عید الفطر نه بعد محروم انسان ویل کېږي. دا د رمضان د خیر نه محروم، د شب قدر د خیر نه محروم، او د رمضان د ټولې میاشت د خیر او د برکت نه محروم. اوس دا انسان محروم انسان دی. دا څو قسمه کسان ذکر شو؟ څلور قسمه کسان. اوس په دې کې ګوره چې ما او تا په دې کې کوم کسان کیو، خپل ځان پکې ګوره. که چېرې په دې اوله درجه کې وي، اول قسم مسلمانانو کې وي، اول قسم مسلمان خو هغه چې د رمضان روزې نیولې دي، بیا ورسره قیام اللیل یعنې تراویح کړي دي، اخري عشره ده هغې کې د شب قدر تلاش هم کړی دی، عبادت یې پکې کړی دی. نو دا اوس کومه درجه کې شو؟ دا اعلی درجه کې مؤمن دی او مسلمان دی. نو د اختر نه بعد فکر وکړه چې اعلی درجه مؤمن متقي انسان دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا مؤمن او متقي انسان دی. اوس د رمضان نه بعد د خپله تقوا او د خپل پرهیزګاري خرابه کې دوام ورکړه. د رمضان نه بعد اعلی درجه مؤمنان او متقیان کې. دویم قسم هغه کس چې هغه د رمضان روزې نیولې دي لیکن نور یې پکې نه تراویح کړي دي او نه پکې شب قدر له اهمیت ورکړی دی، نور عباداتو له اهمیت نه دی ورکړی، او د رمضان روزې نیولې دي. دا د غور کې او فکر دی وکړي او څه دی وکړي، د آینده دپاره دې رجوع وکړي، د آینده دپاره دې آمادګي ونیسي چې آینده دپاره به زه انشاءالله تعالی په دې اوله درجه مسلمانانو کې یم، په دې اوله درجه متقیانو مؤمنانو کې به یم. دا به ځان سره دا عهد وکړي، تعهد وکړي د رمضان نه بعد. او دریم کس چې هغه رمضان روزې نیولې ده لیکن حرام کارونه یې پکې کړي دي، حرام کارونه یې پکې کړي دي، نو دا به څه کوي؟ دا به الله ته توبه وکړي د رمضان نه بعد، الله ته به رجوع وکړي، توبه به وکړي چې الله ما نه په دې کې خطا شوې ده، ما نه په بهترینه میاشت حاصله ده، ما خو دا په عباسیاتو کې تېره کړله، په فضولیاتو کې مې تېره کړله، یا الله زه پوهه نه شوم. نو الله ته به رجوع وکړي، الله ته به توبه وکړي چې یا الله آینده روژه کې به بیا زه خپل ځان آماده کړم دې ته، او الله ته به دې په صدق سره توبه وکړي، او دا څه چې په روژه کې کړي په هغې باندې به دې پښیمانه او نادم وي. دا دریم قسم مسلمان دی د رمضان نه بعد. څلورم قسم مسلمان هغه چې موږ ذکر کړ چې هغه د رمضان روزې نیول مقصد نه و، روزې نیولې مقصود نه و، نو دا انسان به څه کوي؟ دا په خپل ځان باندې ویرېږي، په خپل ځان باندې به رحم وکړي او تجدید د ایمان به وکړي دا انسان چې د رمضان روزې نیول مقصود نه و، یا د مرض په بهانه او یا د کار په بهانه دا روزې نه نیولې، مقصد یې دا نه و، او اوس د رمضان میاشت تېره شوله، نو دا په خپل ځان باندې ویرېږي او په خپل ځان باندې به رحم وکړي، تجدید د ایمان به وکړي. زما عزتمندو، دا څلور قسمه مسلمانان چې دا د رمضان د حدیثو په بنیاد باندې تقسیمیږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ټول په دې اوله درجه کې حساب کړي، او کومه کسان چې کمې بیشې شوي رب العالمین دې هغه په دې اوله درجه کې داخل کړي، او رب العالمین دې موږ او تاسو لا په زندگی او عمر د عهد او تعهد کې چې ان شاء الله تعالی د رمضان نه بعد به زه په اوله درجه مؤمنانو متقینو کې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی د امام بخاری کې د هغې مطابق به زه ان شاء الله تعالی په اوله درجه مسلمانانو کې ځان حساب وکړم. زما عزتمندو، څنګه چې رمضان میاشت تېره شوله، موږ او تاسو په رمضان کې روزې ونیولې. د رمضان نه بعد هم داسې ایام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې روزې نیولې، لکه د عاشورې روزه به رسول الله صلی الله علیه وسلم نیوله، یا نهمه یا لسمه یا لسمه یولسمه، دا دوه روزې به رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولې. نو د رمضان نه بعد اول کار څه کول پکار دی؟ شوال میاشت ده. د شوال میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې سنت روزې به یې نیولې. څو روزې به یې نیولې؟ شپږ روزې به یې نیولې، هغې ته د شوال روزې وایي. د شوال شپږ روزې دي. دغه روزې نیول د دې ډېر زیات فضیلت ذکر شوی دی په حدیثو کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال كان كصيام الدهر. وایي څوک چې د رمضان نه بعد د شوال شپږ روزې ونیسي، وایي دا داسې دی چې یو کال ته د الله لپاره روزې ونیسي. تا دا شپږ روزې ونیولې، اجر او فضیلت یې دومره زیات دی لکه تا چې یو کال مسلسل د الله لپاره ځان روزه کړی. ډېر لوی فضیلت یې دی، ډېر زیات اجر یې دی. د رمضان نه بعد اول کار دا کول پکار دی د شپږ روزې نیول، د شوال شپږ روزې. په دې کې ډېر زیات اجر او فضیلت بیان شوی دی، او دې روزو کې به اختیار ورکړی شوی دی. اختیار دا چې ته دا روزې پرله پسې نیسي. مثال اوس د شوال میاشت شروع ده، نن پنځم شپږم د شوال دی، نو ته اوس دا پرله پسې نیسي، او اختیار پکې دا دی چې نه یو خورې او بله روزه کې، او یا دا چې مثال خبره چې څنګه تا ته مناسبې تېرولی شي. دا ټوله میاشت دا ضروري نه چې ته دا روزې مسلسل ونیسي، بلکې ضروري دا ده چې د شوال میاشت خلاصېږي د هغې نه مخکې تا دا شپږ روزې نیولي. ضروري فقط دا ده
نو دې روژو ډېر زیات فضیلت دی. د دې نه علاوه دوه روژې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولې، یو به د دوشنبې روژه نیوله، یو به د پنجشنبې روژه نیوله. موږ مخکې ذکر کړي وو چې د انسانانو عملونه دا په درې قسمونو سره دي. یو روزانه عملونه د انسان الله سبحانه وتعالی ته پیش کېږي چې هغه سهار او ماښام اوقات دي. دا وخت د انسانانو عمل الله سبحانه وتعالی ته پیش کېږي. بل د انسانانو عملونه هفتوار الله ته پیش کېږي. هفتوار کله پیش کېږي؟ دوشنبه او پنجشنبه پیش کېږي. او بل د انسانانو عملونه دا سالانه پیش کېږي. سالانه بیا د شعبان په میاشت کې د انسانانو عملونه الله سبحانه وتعالی ته پیش کېږي. نو دې د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دوشنبې او د پنجشنبې روژه نیوله او فرمایل به چې ويحب ان يرفع عملي وانا صائم. زه په دې باندې دا ماته ډېر محبوب دي چې زما عمل رب العالمین ته پیش کېږي او زه په دغه وخت کې روژه یم. دا ماته ډېر محبوب. نو دا دوه روژې نیول، دوشنبه او پنجشنبه. دغه شان د ایام بیز کې روژې نیول. ایام بیز یعنې هره میاشت اسلامي میاشت شروع کېږي، هره میاشت. لکه دا شوال میاشت شروع شوې ده، دې نه پس ذوالقعده ده، بیا ذوالحجه ده. نو هر اسلامي میاشت راځي د هرې میاشتې دیارلسم، څوارلسم، پنځلسم، دیارلسم، څوارلسم، پنځلسم، دې ته ایام بیز وایي. دا د ایام بیز روژې نیول دا سنت دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فضیلت بیان کړی دی چې صوم ثلاثة ایام من کل شهر صوم الدهر کله. په هر میاشت کې درې روژې نیول. دا حدیث ډېره کته چې ټول کال د الله لپاره روژئ. بیا د دې علماو یو حکمت هم بیان کړی دی، ډېر بهترین حکمت یې بیان کړی دی چې هغه دا دی چې ولې تا درې روژې د میاشتې نیسي او الله سبحانه وتعالی دا ټوله میاشت تا په روژه کې حسابوي، حتی تر دې پورې که د 11 میاشتې ته ونیسي نو ټول کال ته د الله لپاره روژهدار حسابېږي. حکمت یې ولې داسې بیان کړی دی چې الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې یوه نیکي په څو ده؟ په لسو باندې ده. یوه نیکي دا په لسو باندې ده. رب العالمین انسان د الله رحم ته حیران شي چې الله سبحانه وتعالی فرمایي ته یو نیکي وکړه. دنیا کې داسې څوک کوي چې زه ستا دوکان کې کار وکړم او ته ماته وایي چې یو ساعت کار وکړه زه به ستا 10 ساعتونه ولیکم. نه لیکي. یو ساعت کار کړی یو ساعت یې لیکي. الله سبحانه وتعالی وایي یوه نیکي وکړه زه ستا په عملنامه کې 10 نیکۍ لیکم. او یوه ګناه دې وکړله نو زه ستا په عملنامه کې یوه ګناه لیکم. مه یېرېږه، مه خفه کېږه، 10 ګناهونه دې نه لیکم. او هغه هم چې توبه دې وکړله بیا دې د عملنامې نه محوه کړمه، لرې کړمه. دومره مهربانه ذات دی. تا ګناه وکړله، الله سبحانه وتعالی ستا په عملنامه کې یوه ګناه ولیکله. هغه هم چې تا توبه وکړله او د پښیمانۍ اظهار دې وکړ، الله ته دې رجوع وکړله، الله سبحانه وتعالی هغه ګناه د ستا د عملنامې نه محوه کړي، هغه پپیر چې دی هغه پاک شي، هغه محوه کړي. رب العالمین دومره مهربانه دی خپلو بندګانو باندې. انسان د الله رحم ته حیران شي. رب العالمین د اویا میندو نه زیات مهربانه دی په خپلو بندګانو باندې. اویا میندې، یو مور کې څومره طاقت لري د اولاد دپاره. یو اولاد باندې چې کله پریشاني راشي د مور د والده کې دومره طاقت راځي، دومره جوش راځي د خپل اولاد دپاره، شفقت راځي، خوب یې نه وي، بې خوبه یې، پریشانه یې، ژړا کوي، فریاد کوي، لیکن طاقت یې نشته دی چې د اولاد نه د تکلیف رالرې کړي. رحم یې ډېر دی، شفقت یې ډېر دی، لیکن طاقت یې نشته دی. رب العالمین ما تا سره د اویاو میندو نه، د اویاو والدینو نه زیات په ما تا باندې مهربانه دی، خو الله سبحانه وتعالی سره طاقت نشته دی چې ما تا نه بیا هغه تکلیف هم د ما تا نه لرې کړي. رب العالمین سل رحم دی. یو رحم دې دنیا ته رالېږلی دی، دا یو رحم په دې دنیا کې په دې انسانانو په دې حیواناتو باندې تقسیم شوی دی. د هغه رحم د وجې نه ما تا په یو بل باندې رحم او ترحم لرو. د هغه رحم د وجې نه حیوانات هم په یو بل باندې رحم او شفقت لري. دا د رب العالمین یو رحم دی چې دنیا ته راغلی دی. یو کم سل رحمونه الله سبحانه وتعالی د خپل ځان سره ساتلي دي چې هغه به په ورځ د آخرت باندې د چا دپاره راښکاره کړي. فقط د انسانانو دپاره، فقط د مسلمانانو د مؤمنانو دپاره به الله راښکاره کړي. زما عزتمند رب العالمین دومره مهربانه دی چې من جاء بالحسنة فله أجر أمثالها. قرآن کې الله فرمایي چې یو نیکي چا وکړله زه د هغې په مثل باندې په عملنامه کې 10 لیکمه، 10 نیکۍ لیکمه. ته یو نیکۍ باندې نیکي څه ته وایي؟ دا نیکي کوم ځای کې ده چې موږ ځان ور ورسوو؟ نیکي دا ده یو چا ته ښه مشوره ورکول دا هم نیکي ده، یو چا ته ښه خبره کول دا هم نیکي ده، یو چا ته سمه لار ښودل دا هم نیکي ده، یو چا ته خیر رسول دا هم نیکي ده، د یو چا سره په غم او په تکلیف کې ودرېدل دا هم نیکي ده، د یو چا نه غم کمول دا هم نیکي ده، د یو چا سره سلام کول دا هم نیکي ده، خپل اولاد د حلاله نفقه ورکول دا هم نیکي ده، د خپل مېرمن سره په ښه طریقه باندې په ښه لهجه باندې خبرې کول دا هم نیکي ده. دا نیکي الله سبحانه وتعالی ما ته نه ګیر چاپېره دي، لیکن مسلمانان د دې نه خبرې دي. او دغه نیکي چې الله سبحانه وتعالی فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، دغه نیکي ته راوړه چې ستا په عملنامه کې په 10 ولیکمه. چا سره کار وکړه چې ورته هر څومره سوال زاري وکړي ستا یو ساعت په 10 ساعتونو باندې لیکي، لیکن هغه مهربانه ذات پر خپل بنده باندې دومره مهربانه دی چې یوه نیکي په 10 باندې لیکي. او یو من جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها،
یو ګناه دې کړې ده په امرنامه کې دې یو ګناه دې ډېرې پکې نه دي کړم. نو دې د وجې نه علما وایي چې تا راتګ وکړه په یوه روژه سره، یوه روژه دې ونیوله، نو د یوې روژې په څو چنده باندې ثواب شو؟ د یوې روژې دا الله سبحانه وتعالی په 10 روزو باندې حسابوي. تا یوه روژه ونیوله په 10 روزې، 2 روژې دې ونیولې 20 روزې شولې، او چې 3 روزې ونیسي نو څو شولې؟ دا شوې یو میاشت، یعنې پوره 30 ورځې تا د الله لپاره روزه ونیوله. د میاشتې 3 روزې نیسي، هره روزه الله سبحانه وتعالی په 10 حسابوي. نو داسې فکر وکړه چې ته تمامه میاشت د الله په نزد باندې روزهدار حسابېږي. او په دغه شان ته تمام کال 11 میاشتې هره میاشت 3 روزې نیسي، نو دا تمام کال چې رمضان راځي ته به تمام کال په روزو کې حساب شوی، ته به د الله په نزد باندې یعنې په عملنامه کې به ته روزهدار حساب شوی چې دا تمام کال دا روزه وه. د دې د وجې نه زما عزتمندو نفلي روزې نیول پکار دي. او دا کې د انسان سره دوشنبه د پنجشنبه وخت نه چې کوم وخت سره سهولت یې نیسه، کوم وخت سره فرصت یې په هغه وخت کې نیسه، ذکر د کې نیسه، ظلم د کې نیسه، چې کوم وخت کولی شي فقط نفلي روزې نیول پکار دي. زما عزتمندو عمل کول پکار دي، او همیشه عمل کول پکار دي. دا محدود د رمضان پورې، دا محدود د لیلة القدر پورې، دا محدود د کوم وخت پورې نه، بلکې همیشه عمل کوه ولو که هغه کم وي. همیشه عمل کوه اگر که هغه کم وي. دې د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الاعمال الی الله ادومها وان قل. احب الاعمال الی الله ادومها وان قل. بهترین او محبوب ترین عمل د الله په نسبت باندې هغه چې هغه دوامدار وي ولو که هغه کم وي. محبوب ترین عمل د الله په نسبت هغه دی چې هغه دوامدار وي ولو که هغه کم وي. او که تا فقط د خپله مسلماني یا د شب قدر پورې محدود کړي چې رمضان راغلی ختم به کوو، دا به قرآن سره تعلق بې تعلق ختم، بس رمضان شب قدر راغلی زما د دین سره د مونځ سره تعلق به بې تعلق ختم، بلکې همیشه به ستا د دین سره تعلق، همیشه به دغه قرآن سره به تعلق وي، دعاګانو سره به تعلق وي، صدقه خیرات سره به تعلق وي، نوافلو سره به تعلق وي، تهجد سره به تعلق وي. نو عمل کوه اگر که هغه کم وي. بیا زما عزتمندو د شوال د روزو یوه فایده دا ده چې په دې فرضي روزو کې څه کمی پیښې شوې وي نو هغه کوتاهي سره الله لرې کړي. دا داسې دی چې د قیامت په ورځ باندې انسان سره اول حساب د څه شي کېږي؟ اول حساب د قیامت په ورځ د انسان سره د مونځ په باره کې کېږي. اول حساب، اوله قضا، اوله فیصله هغه به د مونځ په باره کې د حقوق الله په باره کې، د حقوق العباد په باره کې به اوله فیصله د همسایه په باره کې کېږي. اوله قضا د حقوق العباد په باره کې به د همسایه په باره کې کېږي، او د حقوق الله په باره کې اوله فیصله، اوله قضا به چې په باره کې کېږي، پوښتنه د مونځ په باره کې به کېږي. نو کله چې د انسان دا مونځ کمې پیښې کړی دی، نه دی کړی، هغه کړی زر زر یې کړی دی، خوشو خزو پکې نه وه برابره، کمي کوتاهي پکې ده، دا به داسې حساب به راوځي. موږ تاسو وویل د کلونو کلونو حساب په کمپیوټر کې یو ځل راوځي، د کلونو کلونو حساب زموږ ستاسو په ټلیفون کې راوځي. نو رب العالمین د عقل او دا شیان دا مخلوق دی، الله سبحانه وتعالی خالق دی، هغه په دې باندې قادر دی چې ستا ټول شیان راوباسي. نو کله چې دا راووته مونځ کې به کمې راوځي، نو الله سبحانه وتعالی ملایکو ته وفرمایي چې د دې انسان اوس هغه نوافل راواخلئ او دا نوافل په دې مونځونو کې واچوئ. هغه نوافل به راواغستلی شي، هغه به په دې مونځونو کې واچولی شي، د مسلمان هغه مونځونه به پوره شي. نو دغه شان که په دې فرضي روزو کې څه کمې پیښې شوې او موږ تاسو پرې پوه شوي نه یو، نو دا نفلي روزې چې تا نیولې دي نو د قیامت په ورځ باندې که چېرته په دې روزو کې څه کمې پیښې راوځي نو دا د شوال روزې، نن د میاشتې 3 روزې، دغه شان د عاشورې روزې، نو دا روزو سره به چې شي هغه کمې پیښې الله سبحانه وتعالی د قیامت په ورځ باندې پوره کړي، هغه ورسره پوره شي. او دغه 6 روزې د شوال د دې د یو کال اجر په حدیث کې ذکر شوی دی چې دا 6 روزې چې چا ونیولې نو دا داسې دی چې ته تمام کال د الله لپاره روزئ. نو د هغې حکمت هم علماو بیان کړی دی، هغه دا دی چې تا یو میاشت روزه ونیوله، نو موږ وویل چې یو نیکي په 10 باندې ده، نو یو میاشت روزه چې دې ونیوله نو الله سبحانه وتعالی تعالی د 10 میاشتو اجر او ثواب درکوي. باقي پاتې 2 میاشتې شوې، 6 روزې چې د شوال دې ونیولې نو 3 میاشتې، نو یوه روزه چې په 10 باندې تقسیم کړي 15 ورځې دي، نو دا څو شوې؟ 2 میاشتې شوې. هغه 2 میاشتې په دې 10 میاشتې واچوه نو تمام کال 6 روزې چې د شوال تا ونیولې نو تمام کال ته د الله لپاره چې حسابېږي روزهدار حسابېږي. نو الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته توفیق راکړي. موږ او تاسو زما عزتمندو په دنیا کې د یو شي ډېره زیات خواهش شي چې یا الله زما شهرت ډېر زیات شي، زه شهرت پیدا کړم. او د دې شهرت دپاره انسان څه کوي؟ نه حلال ګوري، نه حرام ګوري. په دې کې انسان د دې شهرت اصل زما نوم وشي،
د دې نوم دپاره د بل په مرۍ باندې خپل ږدو د بل په حق باندې خپل ږدو خو چې زه دا شهرت حاصل کړم په څه طریقه باندې که هغه د فیسبوک د طریقې دی که هغه د یوټیوب د طریقې دی که هغه د خلکو دی که په هره لارې خو چې شهرت حاصل کړم د شهرت حاصلولو لپاره موږ نه حلال ګورو نه حرام ګورو نه حقوق الله ګورو نه حقوق العباد ګورو خو چې زما نوم وشي او زما شهرت حاصل شي د دغه شهرت حاصلولو لپاره دې طرف فکر کول پکار دي چې کله انسان مرګ راشي د مرګ نه پس دا شهرت بیا په څه شي باندې تقسیم شي دا بیا په میت باندې تقسیم شي هغه شهرت بیا نه پاتې کېږي بیا نه تا ته څوک حاجي صاحب وایي او نه ما ته څوک قاري صاحب وایي او نه تا ته څوک ډاکټر صاحب وایي او نه تا ته څوک انجینر صاحب وایي بیا هغه انسان په میت ویلی کېږي زما عزتمندو موږ د لباس ډېر شوق کوو چې زما بهترین لباس وي هغه ښه لباس ما اغوستی ښه لباس زما د هر چا نه بهترین لباس زما وي دې ته فکر وکړئ چې دا لباس د مرګ نه بعد دا په کفن باندې تبدیل شي بیا د انسان هغه د ټول عمر د کفن شي بیا دا په کفن باندې تبدیل شي موږ په دنیا کې ویو چې زما قصر ډېر ښه زما کور ښه د تمام سهولتونه زما زما په کور کې د یو شي کمی نه وي لیکن د دې لپاره د حقوق الله حقوق العباد په باره کې ډېر فکر وکړه دا ناروا نه دي دا حرام نه دي لیکن دې باره کې فکر وکړه چې الله دنه ناراضه نه شي د درې واړو شیانو حاصلولو کې د الله ناراضه نه شي ځکه چې دغه قصر او دغه بنګله دغه کور دا په څه شي باندې به تبدیل شي دا به په قبر باندې تبدیلیږي به انسان په قبر کې پروت وي به دغه بنګله او دغه شیان په کار نه راځي نو کوشش کوه که شهرت غواړې که بنګله غواړې که لباس غواړې چې د الله مخلوق ناراضه نه کړي او الله نه ناراضه او د رمضان نه بعد انسان شکر وباسي چې ما د رمضان روزي ونیولې اوس د رمضان نه بعد زه الله سبحانه وتعالی روزه د دې لپاره فرض کړې وه چې ته متقي شي او پرهېزګاره شي اوس وګوره چې ما کې د متقي او د پرهېزګاره څه صفات را پیدا شوي دي که د رمضان نه بعد یو څه ناڅه صفات ما کې د متقي او د پرهېزګاره وي خو چې کوم مقصد ته موږ د روزي نیولې وي بس هغه مقصد کې کامیابي حاصله شوې ده الله سبحانه وتعالی ما او تاسو له هم په دې خبر باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله